سلام دوستانو، نننۍ ویډیو د باره کې ده چې بعضې ځوانان د احتلام نه ډېر زیات تنګ وي، یعنې هغوی د شپې شیطان غولوي او احتلام ورته کیږي. که تاسو جنسي معلومات حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم دباوکئ. شکریه. دوستانو، نن د هغې هلکانو چې ناواده کړي وي او هغوی ته دا مسله ډېره زیاته وي چې هغوی ته احتلام کیږي، خاص کر هغه هلکان چې په هاسټلو کې وي یا په مدارسو کې وي، هغوی ته دا مسله ډېره زیاته وي او د دې نه هغوی تنګ وي، ځکه چې هر وخت هلته ګرمې اوبه هم میسر نه وي او په یخنۍ کې هغوی ته ډېر زیات تکلیف وي. اول خو په دې ځان پوه کړئ چې کله په میاشت کې تاسو ته 3-4 پورې احتلام کیږي نو دا بیماری نه ده، دا یو نارمل حالات دی. خو که د دې نه زیات کیږي، داسې ځوانان چې هغوی ته هره شپه کیږي یا په هفته کې 3-4 ځله، مطلب دا دی چې په میاشت کې د 20 ځلو نه زیات هغوی ته احتلام کیږي نو دا بیمار دی. د دې یو ډېر آسان حل دی، داسې به وکړي چې وابلي پودینه خشک پودینه اوچه پودینه به والي او دا به په اور باندې پخه کړي، چې څومره دا وي دومره به ورسره مصري والي او اوړه به یې کړي، دواړه به بیا میلو کړي او سهار ماښام به یو چمچ اوبو سره استعمالوي. دې سره به انشاءالله دې ته بیا احتلام نه کیږي. دعاګانې کوئ. که ویډیو هم خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپل تپوس تاسو کمنټ کې کوئ شئ. د لوی الله په امان.